Assalamualaikum dear students. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی هغه موږ سره پیج سیټ اپ دی لیاوټ ټیب کې چې موږ سره کوم دا پیج سیټ اپ کمانډز راغلي دي دا به ډیټیل سره ډیسکس کوو. سٹارټ کې موږ سره ډومبه راغلي دي مارجنز دی اورینټیشن دی سایز دی کالمز دی صحیح شو. سمپل مونږ راشو اول کلیک کو مارجنز باندې مارجنز چې کول لپاره زرالم دلته مې یو پیراګراف واغوستو ټیک ده. سمپل ما یو پیراګراف واغوستو د پریکټس لپاره. اوس چې کوم موږ سره دلته دا سایډز راغلي دي دې ته موږ څه وایو مارجنز ورته وایو. اوس چې موږ سره کوم دا سایډز راغلي دلته دا سایډ موږ سره خالي دی دا سایډ موږ سره خالي نو دې ته موږ څه وایو مارجنز ورته وایو. که زه دلته ویو ته راشم او دلته نه رولر اون کم او دلته وګورو موږ سره نو دا څه راغلي دي مارجنز دي را سره دې باندې کلیک کوو نو دا ټول څه دي موږ سره مارجنز دي را سره. نو که زه راشم سمپل دی مارجنز باندې کلیک کوو لکه اوس موږ څه کوو یو پرینټ وباسو او موږ وایو چې د پیج سیټ اپ موږ کوو نو که زه راشم نیرو کې والمې نو مارجنز به ما سره داسې ټایپ کې راځي. سیم ایسټس که زه راشم دلته نارمل کې والم نارمل کې به داسې راځي را سره. دغه شان دی موږ سره موډریټ ټایپ په داسې راځي صحیح شو. نو دا ټول موږ سره مارجنز راغلي چې کم ټایپ مارجنز لګو نو دلته نه موږ لګولی شو. که مونږ وایو چې مونږ کسټم مارجنز او نو سمبل را به شو کسټم مارجنز باندې به کلیک کو. اوس په دې کسټم مارجنز کې ما سره راغلي دی ټاپ نو که زه ټاپ نه ولا مارجنز ورکوم صحیح شو ورکولی شم. که لیفټ سایډ نه مارجنز ورکوم که نه باټم نه ولا ورکوم او که نه رایټ سایډ نه ولا ورکوم ټیک ده. دلته راشو اوکې کوو نو دا مارجنز به موږ سره ایډ کېږي سایډس ته صحیح شو. نو دې ته موږ څه وایو مارجنز ورته وایو. نارمل کې موږ راشو دلته والو دا موږ سره نارمل مارجنز دی. که زه کنټرول پی کوم نو زموږ دا پیج به څه داسې ټایپ پرنټ کېږي داسې مارجنز به ما سره راځي. نو که زه وایم چې پیج سیټ اپ دپاره زه مارجنز اخلم نو دلته نه اغوستی شو. نیکسٹ بیا موږ سره راغلی دی اورینټیشن. ټو ټایپس اف اورینټیشن دی موږ سره یو ته پورټریټ وایو بل ته لینډسکیپ وایو. نو که زه راشم کنټرول پی کوم نو دا پیج موږ سره داسې ټایپ اف پیج ته موږ وایو پورټریټ صحیح شو. که نه دا زه لینډسکیپ کې الم نو سمبل را به شو کلیک وکړو لینډسکیپ باندې نو دا ټایپ اف پیج ته موږ لینډسکیپ وایو. نو که زه راشم کنټرول پی کوم دلته نو موږ سره داسې لینډسکیپ شو را سره. دې چې کوم دا ویټ دی دا موږ سره ایز کمپیر ټو پورټریټ څه وي زیات وي را سره صحیح شو. نو دې ته موږ څه وایو پورټریټ ورته وایو. اورینټیشن دی موږ سره نو پورټریټ دی موږ سره دا او دا به څه دی لینډسکیپ دی را سره. دې ته لینډسکیپ وایو چې کوم موږ سره داسې ټایپ راغلی وي دې ته پورټریټ وایو. ها نیکسٹ بیا موږ سره دلته راغلی دی سایز. اوس دا پیج سایز موږ الو نو که دې سایز باندې موږ کلیک کوو A4 سایز کې لګول غواړو دغه شان دی لیګل سایز موږ الو صحیح شو. دا ټول پیج سایزز دی موږ سره چې کوم پیج سایز موږ سره وي هغه موږ دلته نه لګولی شو. نیکسٹ بیا موږ سره راغلی دی کې کالمز را سره صحیح شو. که زه راشم دلته دا ډیټا لږه نور هم زیاته ایکولز ټو رینډ والم دلته انټر کړم صحیح شو. نو موږ سره څه دونه ټایپ اف پیراګرافس راغلل. ها که زه راشم دلته کلیک کوم کالمز باندې د کالمز کې کلیک کو ټو کالمز باندې زموږ دا ډیټا به په ټو کالمز کې څه شي ارینج بشي را سره. که د کالمز باندې کلیک کو راشو کلیک کو 3 باندې نو 3 کالمز موږ سره راځي. که د کالمز باندې کلیک کو راشو کلیک کو لیفټ ته نو لیفټ سایډ ته موږ سره داسې کالم راځي دې سایډ ته به دا ډیټا راځي. سیم ایسټس که د کالمز کې کلیک کوم او زه وایم چې رایټ سایډ ته راشي نو رایټ سایډ ته به کلیک کو کلیر دی. نو دا ټول موږ سره سره راغلي کالمز پکې راغلي. که د مور کالمز باندې کلیک کو صحیح شو. دلته وګورو دلته لیکلي چې نمبر اف کالمز دلته نه زه باید ډیفالټ نمبر اف کالمز عموم لګولی شم کسټملی. که راشو دی باندې کلیک کوئ نو دا موږ سره نمبر اف کالمز دلته ډیویژن کېږي د ډیمو کې موږ سره شو کوي. دلته راشو اوکې کوئ نو دا ټول موږ سره بس کې راغلل کالمز کې راسره راغلل کلیر دی. ها نیکسٹ بیا مونږ دلته کلیک کو کالمز کې راشو مور کالمز باندې کلیک کړو دلته نمبر اف کالمز کسټم الو اغوستی شو. بیا موږ سره د هغې دپاره کالم دپاره څه راغلی دی په دې کې ویټ راغلی. که ویټ لګو نو عموم دلته نه لګولی شو. که زه رایټ سایډ تالم او که لیفټ سایډ تالم مطلب لاین بیټوین لګوم دلته یو بل کمانډ دی وګورو دلته لیکلی دی لاین بیټوین. هلکه ما سره چې کوم دلته دا کالمز راغلي لکه لایک زیمه چې زما دا ډیټا دی په څو کالمو کې ډیوایډ شي په 4 کالمو کې ډیوایډ شي صحیح شو. هر یو کې د لاین راشي د هر یو کالم ترمنځ یې موږ سره څه راشي لاین راسره راشي. جست راشو دلته نه به کلیک کو لاین بیټوین باندې اوکې به کوو. نو اوس ورته وګورئ نو موږ سره څه رالو هر یو کالم ته خپل خپل لاین رالو ټیک ده. نو که موږ یو لاین لګول غواړو نو عموم ایزیلی دلته نه لګولی شو. ها دلته رالم دا مې 1 کې واغوستو. نیکسٹ بیا موږ سره دلته راغلی دی په دې کې ब्रिक्स राग ब्रिक्स न मखकि मुंगा अवल दा लाइन नंबर डिस्कस को बिया ब्रिक्स वायो
زه رالم د لاین نمبرز باندې مې کلیک کو او دلته مې کلیک کو کنټینیوس باندې نو موږ سره داسې راغلی لاین نمبرز راغلی که زه کنټینیوسلی لاین نمبرز اخلم دلته نه لګولی شو کلیر دی که زه راشم د لاین نمبرز باندې کلیک کوم او دلته کلیک کو څه باندې په ریسټارټ ایچ پیج باندې څه باندې ریسټارټ ایچ پیج باندې زه سمبل رالم دلته مې کلیک کو لاین نمبرز باندې او ریسټارټ ایچ پیج باندې مې کلیک کوم صحیح شو که زه راشم دلته والم ایکولس ټو رینډ لایک زما چې لکه زه سالم فارمولا لم دلته ایکولس ټو رینډ مې واغشتو 1 2 3 مې واغشتو دلته رالم او سم کو انټر مې کو صحیح شو اوس دلته مونږ وګورو نو دا ملټیپل پیجز مونږ سره راغلل خو په دې پیجز کې مونږ سره د هر یو سټارټینګ پیج چې کوم دی هغه به د 1 نه سټارټ کیږي لکه اوس مونږ دا ملټیپل پیجز راغلل کنه نو اوس که دلته وګورئ بیخي د 1 نه سټارټ شوی دی صحیح شو که زه دا یو پیج وګورم دا هم د 1 نه شروع شوی دی که دا پیج وګورو نو دا هم د 1 نه شروع شوی دی ټیک تا څونه پیجز دي نو مونږ وایو که لکه لاین نمبرز لګو دا د په ریسټارټ ایچ پیج باندې مونږ سره څه کېږي روان دي وي را سره مطلب ریسټارټ کېږي دی نو هغې لپاره به دا ریسټارټ ایچ پیج والا کمانډ یوز کو کلیر دی ها نیکسټ بیا مونږ د لاین نمبرز کې کلیک کو دلته لیکلی دي چې ریسټارټ ایچ سیکشن صحیح شو که نه اوس دا سیکشن اول مونږ دلته د برکس کې وایو نو بیا د سیکشنز ته راځو سمپل زه رالم دلته نه مې چې کوم دلته دا لاین نمبرز راغلي دا مې نن کړل او بریکس ته رالم دلته صحیح شو اوس زه یم چې زه دلته دا پیج چې کوم دی دا بریک کوم دلته صحیح شو زه یم چې زما دا پیج دی دلته بریک شي د دې یو پیراګراف نه بس دی زمونږ دا پیج څه شي دا را سره بریک شي نو بریکس ته به راشو بریکس کې به کلیک کو پیج باندې صحیح شو نو دقې ځای نه زمونږ دا پیج دلته بریک شو اوس که مونږ ګورو چې لکه پیج څنګه بریک شوی نو که هوم ته راشو او دا هایډ شو والا آپشن اون کو نو موږ سره به دلته څه راغلی پیج بریک یې ورته لیکلی نو زمونږ دا پیج دلته نه څه شو را سره بریک شو را سره کلیر دی ها دلته مونږ بیا راشو د کلیک کو د بریکس باندې او کلیک کو کالم باندې لایک زه رالم او دا ډیټا چې ما سره کم دا زه په څو کالمو کې علم دا لایک زه رالم او دا مې په 2 کالمز کې واغوشتو صحیح شو نو که زه یم چې لکه ما سره کم دلته دا کالم راغلی دی صحیح شو دا دلته نه بریک شي صحیح شو نو دلته به راشو کلیک پکو او را به کلیک پکو څه باندې بریکس باندې او بریکس کې به کلیک کو څه باندې کالم باندې چې کالم باندې کلیک کوم نو ګورئ دلته نه هغه ډیټا موږ سره دې سایټ ته راغلی مطلب دا کالم دلته موږ څه کو بریک کو صحیح شو که زه بریکس ته راشم او کلیک کوم ټیکسټ ریپ باندې صحیح شو لایک زه دلته یو آبجیکټ ورسره علم فور ایگزامپل دلته رالمې او دلته نه مې یو آبجیکټ واغوشتو داسې صحیح شو اوس زه یم چې زما دا ډیټا دی دلته نه څه شي دا د را سره بریک شي صحیح شو مطلب دا دی چې دا د ټیکسټ ریپ شي را سره نو که لایک مونږ راشو دلته کلیک کوی نو دی به اټومیټیکلی مونږ سره ټیکسټ ریپ کېږي به را سره صحیح شو که زه لیاوټ ته راشم او دلته کلیک کوم څه باندې په بریکس باندې او بریکس کلیک کوم ټیکسټ ریپ باندې نو ګورئ دا ډیټا مونږ سره چینج شو نو دلته نه دا ټیکسټ ریپ والا کمانډ مونږ عموم یوز کولی شو صحیح شو دا جسټ آبجیکټ باندې مونږ سره راځي کلیر دی دلته مونږ سره بیا راغلی دی نیکسټ پیج په دې نیکسټ پیج کې ګورئ دلته سمبل و چې انسرټ ا سیکشن بریک اینډ سټارټ دی نیو سیکشن آن دی نیکسټ پیج زما دا سیکشن چې کوم دی د بریک شي او د نوې چې کوم پیج شروع کیږي د هغې نه د زمونږ نوې سیکشن شروع شي ټیک تا فور ایگزامپل زه رالم او دا ډیټا نه ده دا مې 1 کالم کې واغوشته داسې صحیح شو اور سمپل دلته رالم کلیک مې کو صحیح شو دلته بریکس سره رالم دلته مې کلیک کوی نیکسټ پیج باندې صحیح شو نو زمونږ دا سیکشن نه دی دا سیکشن موږ سره دلته بریک شو د نوې سیکشن نه موږ سره دا پیج شروع شو ټیک ده که نه نو داسې ټایپ دپاره موږ څه کو سیکشن بریک کو نو ایزلی موږ دلته نه بریک کولی شو که راشو دلته کلیک کو بریکس باندې او دلته کلیک کو کنټینیوس باندې زه یم چې لکه زما دا سیکشن دی موږ سره کنټینیوسلی بریک شي لایک زه رالم او دلته نه مې دا ډیټا واپس 1 کالم کې داسې واغوشته کالم ته رالم 1 کالم کې مو واغوشته صحیح شو لایک زه یم چې دا سیکشن دی موږ سره بریک شي خو د دې چې کولو دپاره زه رالم سمبل سلیکشن مې دې ځای واغوشتو او دلته رالم کلیک مې کو لاین نمبرز باندې دلته مې کلیک کو ریسټارټ ایچ سیکشن موږ سره ډفرنټ سیکشنز راغلي دي
صحیح شو. نو ریسټارټ ایچ سیکشن باندې مې کلیک اوس ورته ګورئ ها زه چې دا سیکشن زه کنټینیوسلی دلته نه بریک کوم نو دلته به کلیک کوو را به شو کلیک به کوو څه باندې بریکس باندې او دلته به کلیک کوو په څه باندې کنټینیوس باندې نو که دلته وګورئ نو زموږ دا کنټینیوسلی سیکشن بریک شو خو زموږ دا پیج نمبرز هم دا د سر نه شو مطلب د دې سیکشن لپاره بیا د سر نه شو که زه دې سیکشن کې بریک کول غواړم نو سمپل را به شو بریک باندې به کلیک کوو او را به شو کلیک به کنټینیوس باندې نو اوس ورته وګورئ دا ځانله سیکشن شروع شو که زه دلته دا بریک کول غواړم نو سمپل را به شو کلیک به کوو څه باندې بریکس باندې او بریکس کې به کلیک کنټینیوس باندې نو دا ځانله سټارټ شو نو مطلب دا ځانله سیکشن شو په یو پیج کې مونږه ملټیپل سیکشنز راواغشل او سټارټ هم کړل نو دا ځانله سیکشن شو دا پکې ځانله سیکشن شو او دا پکې موږ سره ځانله سیکشن شو صحیح ده نو دلته نه موږ دا سیکشنز چې څونه راغلي دا موږ هم بریک کولی شو ها سمپل بیا رالم دلته مې کلیک کو بریکس باندې په دې بریکس کې بیا موږ سره راغلي دی E1 اور 8 پیج صحیح شو که زه دلته سمپل راشم انسرټ ته انسرټ کې کلیک کوم څه باندې پیج نمبر باندې څه باندې پیج نمبر باندې او د ټاپ اف د پیج ته راشم دلته نیو پیج نمبر لګوم لایک زه رالم دا پیج نمبر مې واغوشتو صحیح ده پیج نمبر 1 رال دغه شان دی پیج نمبر 2 رالو نو که زه راشم دلته کلیک کوم دی لیاوټ باندې او کلیک کو بریکس باندې او بریکس کې کلیک کو E1 باندې E1 پیج باندې که زه E1 پیج باندې کلیک کوم نو ما به دی E1 پیج ته راولي که زه راشم دلته کلیک کوم په څه باندې بریکس باندې او دلته کلیک کوم E1 نیکسټ E1 پیج که زه 8 ته تللی غواړم بریکس باندې کلیک کوم لکه 8 پیج ته هم راولي ورته وګورئ دا موږ سره داسې هم راتلی شي اوس که موږ وایو چې لکه موږ سره دا کم سیکشن بریک راغلی دی دې موږ سره په E1 نمبر پیج باندې څه شي دې بریک کیږي را سره صحیح شو نو هغې لپاره موږ دا بریک هم یوز کولی شو دلته یې لیکلی چې انسرټ ا سیکشن بریک اینډ سټارټ د نیو سیکشن آن د نیکسټ E1 نمبر پیج صحیح شو کنه که زه راشم دلته د E1 باندې کلیک کوم نو نیکسټ E1 پیج چې موږ سره کوم راغلی هلته موږ سره دا سیکشن څه کېږي بریک کېږي به را سره دلته وګورئ نو دا موږ سره سیکشن نمبر 5 دی دا 4 نو دلته را سیکشن موږ سره بریک شو صحیح دی کنه نو دغه لپاره موږ څه یوز کولی شو سمپل دا سیکشن بریک یوز کولی شو که زه E1 یوز کوم او که 8 یوز کوم دواړه یوز کولی شو صحیح شو ها که زه راشم دلته کلیک کوم څه باندې لیاوټ باندې کلیک کو او بیا راشو دلته کلیک کو لاین نمبرز باندې بیا موږ دلته راغلی سپریس فار کرنٹ پیراګراف څه لیکلی دي سپریس فار کرنٹ پیراګراف نو که زه راشم دلته وګورم سټارټ کې او زه وایم چې موږ سره دا یو پیراګراف راغلی د دې نه د موږ سره دا نمبرز ختم شي صحیح دی کنه دلته وګورئ 1 2 3 4 5 اپ ټو 8 راغلی کنه زه وایم چې دې نه د ما سره دا نمبرز چې کوم دي دا د را سره د دې پارټیکولر پیراګراف نه ختم شي نو دغه شان دی را به شو کلیک په کو دلته لایک باندې سلیکشن واغوستو صحیح شو او دلته مې کلیک کو لاین نمبرز باندې او دلته مې کلیک کو سپریس فار کرنٹ پیراګراف نو اوس ورته وګورئ موږ سره دلته نه لاین نمبر شروع دی خو چې کله دلته موږ سره دا پیراګراف راشي نو د دې نه موږ سره څه شو لاین نمبرز ته ختم شو صحیح شو که زه وګورم که زه ملټیپل دلته راشم او لایک زه یم چې دې ځای نه دې موږ سره دا لاین نمبرز ختم شو دلته به راشو لاین نمبرز باندې به کلیک کو او سپریس فار کرنٹ پیراګراف باندې به کلیک کو نو دې ته موږ څه وایو لاین نمبرز چې ما سره راغلي هغه زه سپریس کوم نو دلته نه موږ دا ایزیلی کولی شو صحیح شو که نه بیا نیکسټ موږ دلته کلیک کو لاین نمبرز آپشنز دي را سره صحیح شو نو که زه یم چې لکه زه کنټینیوسلی الاملا نیو کالم نه سټارټ الاملا د نیو پیج نه الم نه عموم اغوستی شو صحیح شو که نه دا ټول موږ سره څه راغلی دي لاین نمبرز دي فیفرز دی موږ سره فیفر ټایپ ورک موږ کوو لایک موږ وایو چې د لیاوټ کې ولا چینج کوو نو دلته نه ایزیلی کولی شو ټیک ده ها نیکسټ بیا موږ دلته وګورو یو بل کمانډ دی هغې ته وایو هایفینیشن څه ورته وایو هایفینیشن ورته وایو که زه سمپل راشم دلته کلیک کما ایکولز ټو رینډ والو صحیح شو او انټر کو صحیح شو دا لاین نمبر ته زه ختموم سمپل را به شو لاین نمبر کې به کلیک کو نن به کو دا اوس زه راځم دلته ډیټا علم ایکولز ټو رینډ مې واغوشتو دلته رالم انټر مې کو صحیح شو بیا مې پکې لږه ډیټا واغسته صحیح شو اوس دلته موږ سره نیکسټ چې کوم دغه راغلی دی هغه موږ سره څه دی هایفینیشن دی را سره صحیح شو نو که زه د هایفینیشن باندې کلیک کوم نو دې کې مزید موږ سره 2 ټایپ اف هایفینیشن یو ته اټومیټیک وایو بل ته مینوال وایو هایفینیشن موږ سره څه دي که زه کنټرول ا کوم او د دې ټیکس دا سایز لږ شانتې انکریز کوم ټیک ده نو که زه راشم دلته کلیک کوم څه باندې په هایفینیشن باندې او دلته کلیک کوم اټومیټیک باندې
باندې اتوماتیک باندې. نو موږ وایو چې داسې ټایپ اف ورډ چې موږ سره ایٹ دی اینډ اف لاین راغلی وي او هغه نه کمپلیټ کیږي، نو دلته اتوماتیکلی یو ډیش ورته راشي. لکه لایک زه رالم او دې ورډ سره دلته یو بل ورډ لیکم څه لایک مو لیکلو کمپیوټر. چې زه کله دا کمپیوټر ولیکم نو دلته موږ سره دا پروډیوس راغلی و که نه، دلته یو ډیش شانتې راغلی ورته. صحیح شو. نو دا کم ډیش چې دلته موږ سره انزرټ کیږي دې ته وایو هایفینیشن. څه ورته وایو؟ هایفینیشن ورته وایو. نو موږ سره داسې ټایپ اف ډاکومنټ لا موږ سره داسې ټایپ اف ورډ چې هغه موږ سره ایٹ دی اینډ اف لاین راغلی وي او هغه موږ سره نه کمپلیټ کیږي، نو دغې لپاره موږ څه یوز کوو؟ هایفینیشن به یوز کوو. لکه لایک موږ سره دا هایفینیشن راغلی که نه، که زه راشم دلته څه ټکس لیکمې لایک رالم او دلته مې کلیک وګورئ، دلته دې کې څه ټکس لیکمې، نو دا چې کوم ګیلریز راغلي ورته وګورئ دلته پکې هایفینیشن راغلی. صحیح شو. اوس که دغه شانتې زه چې دا د اتوماتیک نه وي مینول وي، نو هغې لپاره بیا موږ څه وکړو؟ نن به والو او بیا به ټولو سلیکشن والو مینول زه لګوم، نو هایفینیشن ته به راشو مینول باندې به کلیک کړو، نو موږ سره داسې کېږي مینول هم را سره راځي. ورته وګورئ دلته موږ سره 1 by 1 دا هایفینیشنز ایډ چې مینول موږ سره څونه راغلي وي دلته نه دي په خپل اتوماتیکلی ایډ کړي را سره. ټیک ده. نو دا دې ته موږ څه وایو؟ هایفینیشن ورته وایو. ټیک ده. نو دا به موږ سره څو پیج سیټ اپ پیج سیټ اپ کې موږ سره سره راغلي مارجنز او اورینټیشن او سایز او کالمز او بیا بریکس او لاین نمبرز او هایفینیشن. ټیک ده. ان شاء الله په نیکست کلاس کې بیا موږ د دې چې کوم دا نیکست ګروپ راغلی پیراګراف دا به ډسکس کوو. والسلام.